د انګلند هغه پلار به اوس د افغانستان سره میچ کوي. ته چې کله 2-3 ځل دغسې کلک کلک ووهې په دغه ټورنمنټونو کې که نه، دی به خپله مجبورېږي ته راشئ موږ سره سیریز والا دی د بالرانو چل هم یاد کړو او هغسې افغانستان کوي لګی دی. نو کرکټ هم همدغسې کېږي او دغسې جذبې سره چې روان بیا تا ته ریزلټ خپله راځي او افغانستان ته چې دی نن ریزلټ راغللو. خو راځو په یو څو شیونو باندې خبره کوو. مونږ د دې نه هم بهتره کولی شول، کیدای شي مونږ انګلند په 2.5 آوټ کړی وی، ځکه د پاکستان داسې وکټې دي چې دا تا ته نه ښیي چې یاره ته دلته 3 فسټ بالرانو سره لاړ شه یا 3 سپینرانو سره لاړ شه. تاسو وکتل نن یودم عظمت الله عمرزي ته هغه سیسټم برابر شولو، بالي سیم هم کولو، ایکسټرا بونس هم پکې ورته پیدا شولو، سکټ کېدل هم. ګنې عموما کې دغه شی ایون د هغوی د هغه مارکوډ او دې ته نه راتلل، نو عظمت الله عمرزي ته پکې دغه شی نه راغلل، د فضل الحق فاروقي بیا هغسې بولینګ نه کېدلو. نو د پاکستان وکټه باندې څوک هم نه پوهېږي. نو دلته چې یو شی ستا په وس کې دی هغه ښه فیلډینګ کول دي او هغوی کې باید افغانستان ځان تکړه کړي. سپیشلی کپټن چې دی دومره مس فیلډینګ کله هم د پاکستان وکټې تا ته اجازه نه درکوي. دا خو به زه ویمه چې زمونږ دعاګانې یا د افغانانو دعاګانې دغه یو څه کار وکړلو او دغه لوبه چې ده زمونږ په لاس کې راغلله. ګنې هغه کوم هلک چې ودرېدلو او کوم کیچ چې هغه ایزي کیچ چې مس کړلو، نو دغسې کیچونه چې مونږ مس کوو بیا به میچونه هم زمونږ د لاسه ځي، ځکه پاکستان کې یوه وکټه ټول 3.5 رن ستا پسې پوره کولی شي. او بل په دغه لوبه کې یو څه ریکارډونه هم جوړ شوي دي. ابراهیم زدران چې کوم یو دی هغه د افغانستان دپاره په ورلډ کپ کې هم سینچري وکړل، اولنی پلیر شولو، او دلته هم چې دی په چمپینز ټرافۍ کې هم اولنی پلیر شولو. او دغه کس په خلکو ویل دا آوټ آف فوم دی، دا آوټ آف فوم دی. ما تاسو ته ویلي مال دا چې کله د افغانستان دغه شرټ په ځان باندې واچوي او بیرغ پکې رپېږي که نه، دا سړی چې دی دې خپله فوم راځي. دغه بعضې پلیران چې دا الله هم د دغه ملک دپاره جوړ کړي او په ابراهیم زدران کې دغه کوالټي ده. نو نبی ماشاءالله بس دغه فوم د نبی په کار دی. دغه فوم چې نبی راشي په دغه فوم کې، دا خو لا دا ورلډ کپ شلو، ان ټي20 هم درته ګټو، چمپینز ټرافي کې به داسې پرفارمنس وي، ټي20 ورلډ کپ کې به داسې پرفارمنس وي. زمونږ اصلي مشکل چې و هغه په اینډ کې و، که زمونږ به هر څومره اوپننګ ښه سټارټ ورکولی شو، مونږ به 280 نه نشو جو کېدلی. هغه وجه همدغه وه چې فنش به ښه نه کېدلو. چې کله ستا فنشران سینې راغټي کې هغه ووایي چې زه درته کولی شم، ته ګوره چې افغانستان په هر میچ کې 3.5 نه کوي. د اوپننګ د جوړې خو زمونږ نوم دی په دنیا کې، ټول خلک همدغه وایي چې افغانستان سره چې دی د کمال اوپننګ جوړه ده. نو هغه داسې نه ده چې دغه جوړه بیکاره ده، خو شاته ورپسې دغه رنس چې نه کېږي، شاته کسان بیکارو. نو نن هغه اخره ور لږ خراب راغلو، خو کرکټ دی زه دا پکې راځي. خو سپیشلی په فیلډینګ باندې باید کار وشي او ټول افغانستان خوشحاله دی. نو ښه درته پته ده چې همدغه یو شی راپاتې دی. نو بس ښه خواري پکې کوئ، پیسې پکې ښه ډېرې دي، ساعت پکې ښه تېرېږي، لکي هستئ، بختور هستئ چې د افغانستان ټیم ریپرزنټ کوئ. نو په هغه صحیح معنی سره یې ریپرزنټ کوئ انشاءالله چې په دغه یو کپ مپ خو ځان سره راوړو که نه په خیر سره. دومره داسې بیلنس لوبډلې بیا ګورې نه جوړېږي. د ډېر ټیمونه جوړ شوي دي او بیرته خراب شوي دي. الله دې نه کوي چې د افغانستان خراب شي، خو زمونږ چې څنګه لوبډله ده دا هغه بیلنس لوبډله ده او زه وایم چې افورټ وکړو دغه لوبډله باندې موږ یو چمپینشپ ګټلی شو، لا ډېر پرې ګټلی شو.